دا به آخرنی سوال والو یو روز سوال کړی دی وی ما کور کې وی موږ ګپ شپ لګو ناسو او موږ وی چې په چکر باندې به وځو پلاني ځای ته به ځو پلاني ځای ته به ځو نو بچو راته وویل که مور نه ځي وایي ما یې که مور نه ځي زه به ورله طلاق ورکړم نو د دې اوس څه وکړو د دا طلاقه شوه که نه وایي ما ګپ شپ لګو اول دا خبره یاده کړي ګوره وروسته بیا خلک وایي څوک وایي ما ګپ شپ لګو څوک وایي زه غوسه وم څوک وایي په ځان پوه شوی نه یم په هغه ټیم کې سوچ پکار یې خبرې ته او ګپ شپ په دې قسمه خبرو کې نه لیکي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا ویلي چې طلاق و ګپ هم رښتیا دی د طلاق و ګپ څه دی د شرکې سړی ښځې ته وایي ته په ما طلاق یې بیا وایي ما ګپ لګو دې ګپ نه چلېږي چې ما ګپ لګو او شیخ عبدالسلام رحمه الله رستمي هغه یو بیان ما اورېدو یو کس مې خواله راغلی وایي چې ما ښځه په مینه کې طلاقه کړې ده لکه د مینې د لاسه مې ورته ویلي دي ته طلاق وایي ما ورته وایي چې ته پکې د مینې طلاقې شوې په مینه کې وایي طلاق نه واقع کېږي نو اول خو دې خبرو کې احتیاط پکار دی بیا دې مسلې له راځو دا ورور وایي که ستاسو مور د دې که ستاسو مور نه تله زه به یې طلاقه کړم ده طلاقه کړې نه ده ده لوز کړی دی یعنې وعده کوي چې زه به یې طلاقومه دا کار به کوم او چې کله یو انسان د خپل ځان په باره کې خبر ورکړي چې زه به خپله ښځه په مستقبل کې طلاقومه لوز وکړي یا یاروي چې زه به یې طلاقومه نو په دې باندې د امت علماو اتفاق دی چې دې سره ښځه نه طلاقېږي ځکه چې دله طلاق واقع کړي نه دي طلاق دپاره نیت او لفظ دی یعنی زړه کې اراده او صرف نیت نه الفاظ به وي چې هغې الفاظ نه واضح او دی دا ښځه جدا کول غواړي یا طلاق کول غواړي نو وعده کول په طلاقو سره چې زه به خپله ښځه طلاق کوم دې سره طلاق نه واقع کېږي او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوه کې یو سوال د هغه نه شوی دی چې یو سړي دا ویلي دي که زما ښځې باندې د میاشتې دا ماهواري راغله نو زه به یې طلاقه کړم نو جواب ورته هغه دا ویلي دي وایي ده چې داسې نیت کړی و چې کله به دې بیماري راشي زه به یې طلاقه کړم نو فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء د علماو په اتفاق سره دا طلاق نه واقع کېږي بلکې چې هغه وخت راشي او دې بیا الفاظ وي اراده وکړي نو هله به طلاقېږي په دې سره ښځه نه طلاقېږي لکه اوس یو سړی دا وایي چې یاره دې روان جمعې کې به دا ښځه طلاقه کړم طلاقه شوه نه ده طلاقه شوې ولې نه نه وخت نه راغلی دا خبره هم کمزورې اراده وینا نشتې ته دا نه وي چې ما طلاقه کړه وایي طلاقوم به یې او بیا جمع راغی طلاقه یې نه کړه بس موږ زیات نه زیات دا ووایو چې کومه خبره یې چې کړې وه هغه یې پوره نه کړه بس خو ښځه خو نه طلاقېږي دې سره نو دې ورور ته موږ دا وایو چې دې پرله خو بچ شوي خو بل پرله بیا ګپ شپ کې احتیاط کوه داسې نه چې بیا کار سر ته ورسوي او بیا وروسته ګرځي را ګرځي او کله بیا په اهل حدیثو پسې ځي او کله په دیوبندیانو او په احنافو پسې دي کې بیا مذهب ته هم نه ګوري او دې نه بغیر وایي د دوی مذهب جدا دی او زموږ مذهب جدا دی طلاق مسله کې بیا مذهب هر څه پرېږده خو اوس دله دا مسله حل کول غواړي چې دا ښځه دلته واپس شي الله زموږ په حال رحم وکړي